خپل خیالات موږ سره شیر کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د لنډی کوتل مشرانو کشرانو سپینګیرو او زما سره د پاسبان راغلی مرګري صوبایي صدر قاری مصائب ګل صاحب حاجی یوسف صاحب ذوالفقار خان ظهور خان وحید حسین شاه صاحب امیر محمد خان قاری طیب صاحب داسې ټولو ملګرو ته السلام علیکم مرګري سوال کړی دی چې یاره د پاسبان حوالې سره تاسو څه خبرې وکړي نو زه به خیر لږ غونته کې ټایم غواړم تاسو توجه هم غواړم لږ غونته کې ټایم بس تاسو اخلم چې د پاسبان ډانچه تاسو ته ویم مزید تفصیلي به تاسو ته قاری صاحب خبره کوي وہی اپنے لیے تو جیتے ہیں سارے جہان میں اپنے لیے تو جیتے ہیں سارے جہان میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا زما عزیزانو پاسبان چې کوم دی دا یو غیر سیاسي تنظیم دی د پاسبان نه د روډ سره کار شته نه د ووټ سره کار شته نه ستنې سره شته نه د بجلۍ سره شته نه د نکاسۍ سره شته پاسبان دې کې هیڅ قسمه کردار نه ساتي او په پاسبان کې موږ سره هر قسمه پارټۍ ممبران موجود وي مطلب د پیپل پارټۍ شو د نیشنل پارټۍ شو د جمعیت شو داسې پی ټی آی شو د ټول ملګري دا موږ سره دې کابینټ کې موجود وي د دې جنډې لاندې موږ کار کوو دې کې دا نشته چې دا نیشنل دی او دا پیپل دی او دا پی ټی آی ده پاسبان یو غیر سیاسي تنظیم دی د دې د سیاست سره هیڅ قسمه کار نشته دی پاسبان په دې معاشره کې صرف او صرف د ظلم جبر نه انصافي خلاف کار کوي ظلمونو خو زموږ په دې معاشره کې رنګ رنګ قسمه کیږي تاسو وګورئ نن سبا د پیټرول په شکل کې د بابډې په شکل کې د ترانسپورټ په شکل کې داسې چې کوم دی نو موږ به د علاقې حوالې سره واخلو چې په علاقه کې داسې ظالم جابر خلک موجود وي چې هغه د چا نه ځمکې نیولې وي د چا نه جایدادونه نیولې وي د چا نه کورونه نیولې وي د چا په کاروبارونو باندې هغې قبضې اچولې وي داسې رنګ رنګ مشکلات موږ ته جوړ شوي دي پاسبان په دې معاشره کې هغې دپاره کار کوي زه به چې طیب صاحب چې څنګه خبر وکړه چې د ایمان 3 درجې دي پهله درجه دا ده چې یو سړی په یو علاقه کې ظلم کوي زیاتې کوي ناروا کوي او تعالی الله قوت درکړی دی طاقت درکړی دی نو ته هغه سړی چې کوم دی نو په لاس سره ونیسه او ورته ووایي چې په کوم ظلم زیاتې جبر نه انصافي چې تا شروع کړې ده دا شی ته نشي کولی دا پاسباني ده دا کار ته هیڅ کله نشي کولی خو چې دا قوت طاقت نه وي په انسان کې دا سړی ډېر زورور دی تکړه دی جابر دی تعلقدار دی نو د ایمان دویمه درجه دا ده چې ته هغې ته په خوله باندې ووایه هغې دپاره احتجاج وکړه هغې دپاره روډ ته راوځه هغې دپاره چې کوم دی تاسو اپلیکیشن شکل کې افسران بالا ته لاړ شئ د یو کمزوري سړي د خرګاډي والا ریډۍ والا د کمزوري سړي اواز چې کوم دی د هغې اواز یو ایوان بالا ته ورسوي د هغې ملاتړ جوړ شي د پاسبان په دې ځای کې دا کردار دی دا د ایمان دویمه درجه ده او د ایمان درېیمه او آخري درجه دا ده چې کله یو سړی یو ظالم جابر سړی په علاقه کې ظلم کوي زیاتې کوي ناروا کوي نو که ته هغې په لاس باندې نشي ایسارولی په خوله هم ورته نشي ویلی نو هغې ته په زړه کې بد ووایه چې یاره دې سړي کوم کار وکړو دا یې غلط وکړو دا یې ناروا وکړه او زه د لنډي کوتل د عوامو وسادت سره او د خپل د کابینټ په وسادت سره په دې سټیج نه دا خبره کومه چې کوم سړی موږ سره پاسباني کوي او موږ سره په پاسبان د جنډې لاندې او د هغې د منشور لاندې کار کوي نو انشاءالله هغه به د ایمان په پیله درجه کې کار کوي او ظالم جابر سړی به د مرۍ نه لاندې زما وروره قاري صاحب به بیا تاسو سره تفصیلي بیا هم خبرې کوي زه به د ادارو حوالې سره خبره کوم چې کوم ملګري په ادارو کې ځي هلته کې خپل کار کردار کوي نو چې دا څومره ادارې دي که هغه پولیس دی که اکسایز دی که ګیس دی که وابډه هر یو چې کومه اداره ده دا ټولې زموږ ادارې دي دا ټولې زموږ د فلاح او د بهبود دپاره جوړې شوي دي دا زموږ د خدمت دپاره جوړې شوي دي دا ټولې زموږ ادارې دي خو دا ادارې تر هغه ټایمه پورې موږ منو هغه ټایمه پورې دا زموږ ادارې دي چې دا زما او ستا د فلاح او د بهبود دپاره کار کوي زما او ستا د ماشومانو زما او ستا د بچو زما او ستا د علاقې د محلې د خیر ښېګړې دپاره کار کوي نو دا ټولې ادارې زموږ ادارې دي خو چې کله دا زموږ دپاره د ظلم باعث جوړیږي موږ سره زیاتې کوي موږ باندې ظلم کوي په موږ باندې جبر کوي نو زه د دې سټیج نه دا خبرې کوم
چې موږ پرون هم د دې خلاف بغاوت و نن هم د دې خلاف بغاوت دی سبا هم د دې خلاف بغاوت دی د پاسبان حوالې سره څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا ټولې ادارې زموږ ادارې دي موږ د حکومت خلاف نه یو موږ د ادارو خلاف نه یو پاسبان صرف او صرف د وایلیشن خلاف دی چې کوم سړی په اداره کې وایلیشن کوي رشوت اخلي د کمزوري سړي حق خوري خان ملک ارباب سړي ته ګوري او کمزوري سړی نه سپورټ کوي د هغې اواز نه اوري نو پاسبان صرف او صرف د هغې خلاف دی ټولې ادارې زموږ ادارې دي زما دوستانو د پاسبان حوالې سره زه خاص کر طیب صاحب ته خراج تحسین ورکوم چې دې ډېر غټ غټ کارونه د هسپتال په شکل کې د احتجاجونو په شکل کې د تورخم کې چې کوم حالات جوړ شوي ولته کې د متاثرینو لپاره چې کوم پروګرامونه کړي دي نو زه سپیشلی سلام هغې ته پیش کوم چې دې دومره کمزورتیا کې دومره بیماري حالاتو کې دې دومره غټ کارونه کړي دي نو زه سپیشلی سلوټ ورته کوم او سلام ورته پیش کوم انشاءالله د لنډي کوتل عوامو ته دا یو پیغام ورکول غواړو چې موږ د پاسبان چې کوم سړی پاسبان ته راغی وایي کې صدر صوبه دا شیزونه نشته دی یو ادنا کارکون هغه هم د پاسبان صوبایي صدر دی او چې کوم د شلو کارونه دی هغه هم د پاسبان صدر دی چې کوم اوس شامل شو دا هم د پاسبان صوبایي صدر دی دې کې مونږ هیڅ کله دا متفرق نه دی ساتلی چې یاره دا سړی غټ دی دا ورکوټی دی دا صدر دی دا جنرال سیکرټري دی الحمدلله مونږ ټول ایز ا پاسبان ممبر په دې پاسبان تنظیم کې کار کوو زمونږ نه فنډینګ شته نه مونږ ته چېرته نه فنډ کېږي مونږ صرف او صرف خپل ملګري راغونډ شو که چېرته یو مظلوم دپاره आवाज اوچتولي موږ خپل فلیکس خپله کوو جنډې خپله کوو احتجاج خپل کوو پریس کانفرنس خپل کوو صرف او صرف د الله رضا دپاره دې کې هیڅ قسمه داسې زموږ څه مقصد غرض نشته دی چې موږ به سبا راځو یا تاسو به چې کوم ملګري راځئ چې یاره دې کې به د چا څه غرض وي چې یاره زه به ایم پی اے جوړ شم یا به منسټر جوړ شم یا به ناظم جوړ شم نه بس هر سړي خپل کار دی او زه آخري خبر به دا کول غواړم چې دا زموږ ایمان دی